د نن ورځې تر دې مهاله لنډ تازه او مهم خبرونه ستړي مشئ لیدونکو زموږ د یوټیوب چینل یوې بلې ویډیو ته هیله ده دا ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب تڼۍ هم کېکاږئ. ایران او چین ولسمشرانو د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیس وړمه ورځ خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د طالبانو د مذاکراتي ټیم غړی انس حقاني وایي چې نړیوالو غوښتل چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته لا هم په افغانستان کې جګړه دوام وکړي، خو په وینا یې چې دوی د دې اراده نه لري. نوموړي په خوست کې د قومي مشرانو د مدني ټولنو غړو او د رسنیو استازو یوې غونډې ته وویل چې له دې وروسته اړتیا نشته چې د پردیو په لمسون د یو بل وینه تویه شي. نوموړي همداراز زیاته کړه چې د دوی مشرتابه او د دغې ډلې نور مشران په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو پلان لري چې بیا اړتیا پیښه نشي چې څوک په یو او بل نوم وځورول شي. ملګري ملتونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان خلکو ته په یو پیغام کې ویلي دي چې دغه سازمان د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ دی. هغه نن پر خپله ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې ملګري ملتونه له افغانانو سره دي او د سولې د ټینګښت او د حقوقو د تامین په برخه کې له افغانانو سره په افغانستان کې پاتې کیږي. عبدالله د مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزي پرون د خپلواکۍ د 102مې کلیزې او د عاشورا د ورځې لمانځلو په هدف په خپلو خبرو کې د طالبانو له مشرانو سره د خپلو خبرو پایلې اعلان کړې. د مصالحې شورا مشر عبدالله وویل چې له طالبانو سره مفصلې خبرې ترسره شوي، خو په وینا یې تر اوسه اساسي بحثونه نه دي پیل شوي. جو بایدن د امریکا ولسمشر جو بایدن د فرانسې له ولسمشر امانوئل مکرون سره افغانستان کې پر روان وضعیت ټلیفوني خبرې کړې دي. دواړو لورو د بشري مرستو او د کډوالو د ملاتړ په برخه کې د متحدو هیوادونو او شریکانو ترمنځ پر نږدې همکاري ټینګار کړی دی. او اخري خبر هم دا چې د امریکا هوایي پوځ لخوا خپور شوی دغه عکس کې یو افغان ماشوم لیدل کېږي چې د کابل هوایي ډګر نه په یو هوایي الوتکه کې د کابل نه ویستل کېږي. دغه ماشوم په C-17 الوتکه کې خوب کوي او یو امریکایي عسکر خپله دریشي په دغه ماشوم اچولې چې د یخنۍ نه یې وساتي. عکس د امریکایي هوایي پوځ په مننې سره. درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیدله. زموږ یوټیوب چینل د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره سبسکرایب کړئ. تر بیا بلې ویډیو الله